وحید صاحب د دې نظم عنوان د حیوانیت دا د یو سړي د خولې کیسه وه او په عربو کې چاته کړې وه نو هغه تر مونږ راورسېده او په دې کې یو ماشوم مړ کېږي او د هغه ماشوم په ټوپک شپېلی چې کله هغه ته په خوله کې کېښودی شي نو هغه رول شروع کړي او هغه د مور د سینې مینه پرې ماتوي نظم وایم جي دا هم ټوله شپه د دغه غمه خوب نه راتلو شپه دې حرامه وي که سترګه پټولی شم تی زه هره شپه په خوب کې چغې کمه نیغ کښېنمه هغه ماشوم اوس ماله هره شپه په خوب کې راځي زه چې اوبه څکمه په جام کې راته نیغ ودرېږي د دیوالونو نو اوس ورانې کړکې وهي چې د هغه همسنګ ماشوم د مور په غېږ ووینم هیبت زده شمه په سترګو باندې لاس کېږدمه زما خو دا حال دی زه ژوند لیونی کړی یم چې د هغو به څنګه حال وي چې پیسو دپاره هغه چې چا رقص مرده په پښتنو کړی دی په موچیتار باندې د خلکو نه مری غوسې کې و میخکوبی په سرونو کې میخونه وهل چا چې بېوزله بېګناه خلک په اور اوسېدل د سیاست په نوم چوکۍ دپاره هر څه وشوه د روڼو وړاندې د خویندو عزتونه چور که د میندو وړاندې د بچو ځینې سرونه غوس که د سیاسي قوو همدغه طریقه وه د ژوند چې بدامني خوره شي خیر دی که مرګونه وشوي داسې یوه شپه وه چې موږ ټول د خپل بادار په حکم په نیمه شپه ټول په یو کور باندې ورننوتو په دغه کور کې یوه ښځه یو سړی اوسېده سړی مو کلک په رسۍ باندې تیو تړلو لکه لیوان موږ د دې ښځې نه چاپېره شولو هغې مینت او په زارو باندې شروع کړله زموږ د یو کس په خپو باندې راپرېوتله سړي ویل خیر دی موږ مړه کړ خو د خدای په خاطر زما د ښځې د عزت نه ګورئ لرې اوسئ په موږ سترګې پټې شوې وې موږ هیڅ نه لیده لکه سیرلي ځناور موږ په هر څه وتلو حیوانیت لکه په سپي کې چې چینجي شوي وي زموږ د ډلې یو ملګري دواړه غبرګ وویشته خو بل طرف ته ماشوم بچي زانګو کې جړل ما د ټوپک شپېلی په خوله کې ورته کېښودله چې د ټوپک شپېلی شونډو پورې ولګېده داسې وروله هم چې د بدوګې وي هغه د مور د سینې مینه پې ماتوله خو ما بسره ګوته په ماشه باندې راښکلې وه بیا په یو لحظه کې د سر نه مازغه کوز پراته و ژوند مې دوزخ دی ملک صاحب د دوزخ نه به دوزخ ته ځمه شپه دې حرامه وي که سترګه پټولی شم تی هغه ماشوم اوس ماله هره شپه په خوب کې راځي ډېر ښه